د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان په اساس له ننګرهار مرکزی زندان څخه 123 تنه زندانیان آزاد او 198 تنو ته د حبس په موده کې تخفیف ورکړل شو. آزاد شوي زندانیان د امیر المؤمنین د فرمان هرکلیه کوي او په آینده کې د نورو جرمونو نه کولو خبره کوي. د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ د ولایت کې د چاپیریال ساتنې، پاکو اوبو، خوندیتوب او فاضلابو مدیریت په موخه ناسته وشوه. د ننګرهار مرستیال والي د چاپیریال، اوبو او هوا پر وړاندې پر شته ګواښونو او خنډونو معلومات وړاندې کړل او مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې باید ژر تر ژره عملي اقدام ترسره کړي. ننګرهار کې د حاجي ظاهر ښارګوټي د ملکیت څرنګوالی څېړل کېږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیزالله مصطفی سره د ځمکو د استرداد مرکزی کمیسیون او د دې ولایت غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي او غړو د حاجي ظاهر ښارګوټي د ملکیت څرنګوالي څېړلو په موخه ولیدل. یاد پلاوي وویل چې له دې څېړنې وروسته به په مرکز کې د اسنادو په کتنه لازمه پریکړه ترسره شي او په دې برخه کې د ولایتي ادارې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بهرني ښکاریان د قانوني جواز پرته ښکار نشي کولی. ننګرهار چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت ته د چاپیریال ساتنې د عمومي رئیس د سفر پر مهال په ټینګار سره وویل هیڅ بهرنی ښکاري د قانوني جواز پرته ښکار نشي کولی او په خبره یې د نړیوالو اصولو مطابق د وحشي ژوو ژوند ساتنې ته ژمن دي او د نایابه مرغانو او ځناورو غیر قانوني ښکار په ټول هیواد کې بند دی.